اروپا کې افغان کډوالو ته د طالبانو لخوا خبر اعلان شو. بلخوا جرمني طالبانو ته څه ویلي، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له 4 کاله ځنډ وروسته د جرمني په بون ښار کې د افغان پاسپورت ویش لړۍ ژر بیا پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت عامه اړیکو مسؤل چې دا خبرې خپور کړه، د پاسپورتونو ویش لپاره د کرن نیټې په هکله څه نه دي ویلي. زحمت پر خواله رسنۍ ایکس یو پیغام کې ویلي په بون ښار کې به د پاسپورت چاپ مرکز ژر خپل فعالیت بیا له سره پیل کړي. دا ګام به په اروپا کې اړینو اسنادو ته له ځنډ پرته زموږ د هیوادوالو لاسرسی شونی کړي او همداراز اروپا کې میشت افغانانو ته به د پاسپورت ورکړې ستونزې هم حل شي. په جرمني کې د افغان پاسپورت ویش لړۍ پیلېدو اعلان له هغه وروسته کېږي چې جرمني په بون او برلین ښارونو کې د افغانستان سفارت او کنسلګرۍ لپاره د کنسولي چارو برخه کې د طالبانو حکومت 2 ډیپلوماټان ومنل. بلخوا جرمني وایي له طالبانو سره راکړه ورکړه د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. په کاناډا کې د جرمني سفیر د طالبانو په تړاو د خپل هیواد پالیسۍ د دفاع په موخه وویل چې برلین لا هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې او له دې ډلې سره هر ډول تعامل یوازې د بشري اړتیاو او تخنیکي چارو لپاره کوي. متیاس لوتنبورګ دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د کاناډا په پلازمینه اوټاوا کې د کابل ناټو خبرې تر نامه لاندې یوې غونډې ته کړې دي. هغه ویل که څه هم جرمني 2 طالب ډیپلوماټان منلي دي، خو برلین لا هم طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني. لوتنبورګ زیاته کړې چې دغه ډیپلوماټان د کډوالو د ایستلو او تخلیې بهیر د تنظیم لپاره د جرمني له لوري منل شوي، څو په دې تړاو له طالبانو سره رسمي اړیکې جوړې کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.